السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دي د نن ورځې مهم خبرونه. زه روح الله پروانه. افغانستان بانک په رسمي توګه اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت د چارواکو څخه تر دې دمه ترلاسه شوي سره زر او پیسې چې تر 12 میلیونه امریکایي ډالرو زیاتې دي دغه بانک ته تسلیم شوي دي. افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو له ډلې یوازې د امرالله صالح نوم یاد کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بیر الاینس په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت له چارواکو سره تر لیدنې وروسته کابل ته راغلی ده. په یاده لیدنه کې د بشري مرستو، بشري حقونو، د ښځو حقونو د مراعاتولو پر اهمیت او دغه راز د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو خبرې اترې شوي دي. د افغانستان بانک په رسمي توګه د دغه تازه خبرتیا په خپرولو سره پر ټولو هیوادوالو دولتي او خصوصي مؤسسو باندې غږ کړی دی چې د قانون مطابق او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ټولې پولي راکړې ورکړې باید په افغانۍ وي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو لپاره د یو اجرایي بنسټ جوړولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې پر یاد بنسټ ګمارل کیدونکي چارواکي به په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لیکو کې د ملاتړ مسؤلیت پر غاړه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې دوی د افغانستان اسلامي امارت سره په تماس کې دي څو ځان ډاډه کړي چې د دغه هیواد له لوري د روسیې ملګرو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دوی د افغانستان اسلامي امارت څخه په وار غوښتي چې خپلو وعدو ته ژمن پاتې شي او تېروتنې بیا تکرار نه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي جیانګ دوان ویلي چې امریکا د دغه هیواد ملګرو هیوادونو په افغان جګړه کې د افغانانو پر بشري حقوقو تیری کړی دی او امریکا ته پکار ده چې د ناټو هیوادونو د رهبرۍ په توګه په افغان جګړه کې د خپلو کړنو پړه پر غاړه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان مطبوعاتي څانګې پر خپل ټویټر خبر ورکړی او ویلي چې افغانستان ته تازه په درملو او طبیعي وسایلو بار دوهمه قطري الوتکه رسیدلې ده. 13 اونۍ هم دغه سازمان په درملو بار خپله لومړۍ الوتکه کابل ته رالیږلې وه. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وروستۍ وینا کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا پر جګړه نیوکې کړې دي او زیاته کړې ده چې د دې ناکام ماموریت مسؤل جورج ډبلیو بوش دی. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې بوش په خپلو غلطو سیاستونو سره امریکا ټولې نړۍ ته وشرموله. کابل کې د یوناما د دفتر ځینو استازو د افغانستان اسلامي امارت د کلیو د پراختیا له سرپرست وزیر ملا یونس اخون سره لیدلی دي. په دغه لیدنه کې د یوناما استازو ته ډاډ ورکړل شوی چې ټولې هغه پروژې د ژر تر ژره بیرته پر نورمال ډول پیل شي چې ملاتړي ملګري ملتونه کوي او وزارت به یې بشپړه ملاتړي او همکاري کوي. د اروپایي ټولنې مشرې ارسولا وینډرلاین له افغانستان سره د 100 میلیونه یورو نورې بشري مرستې ته ژمنه کړې ده. هغې دغه راز ویلي چې له دغه جګړې ځپلي هیواد سره باید خپلې مرستې نورې هم پراخې کړي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو برید شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې دا برید 13 شپه د شمالي وزیرستان په آسمان منظره سیمه کې داسې مهال شوی دی چې پوځیان سیمې ته په عملیاتو وتلي وو. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو ویلي چې هیواد کې د وروستیو تحولاتو وروسته د ایران هامان الوتکې هم افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او نن یې لومړنۍ الوتکه د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کې راښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د نړیوالې د عالي کمیشنرۍ مشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نړۍ له 2 انتخابونو سره مخه ده. یا به منځوي افغانستان په ګډو وډو او ناامنو کې پرېږدي او یا به د دغه هیواد د ثبات لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو لارې چارې پیدا کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په افغانستان کې پر روان وضعیت، امنیتي مسایلو او له افغانانو سره پر بشردوستانه مرستو خبرې کړې دي. پوتین ویلي چې دوی په ټوله سیمه کې د دایمي امنیت او سولې غوښتونکي دي. اروپایي ټولنه وایي له طالبانو سره له مذاکراتو پرته بله لاره نشته ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسي رئیس جوزف بوریل اروپایي پارلمان ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې د بشري حقوقو د پالولو او نورو مواردو لپاره له طالبانو سره خبرې اړینې دي.